نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی کله چې الله تبارک وتعالی آدم علیه السلام پیدا کو نو د شان الله تبارک وتعالی د اولاد پیدا کو تر قیامت پورې چې څومره پیدا کیږي. آدم علیه السلام ته الله تبارک وتعالی او فرمایل وګوره دا ستا اولاد دی ورستو بستا ناراضي. آدم علیه السلام چې د خپل اولاد ته وکتل نو دا ټول یو شانتی نو، سسرو سسپینو سخکلی سبدرنګ سمالدار سغریب سمازور سرو ټول عدل بدلو د یو بلنا. نو آدم علیه السلام د الله تبارک وتعالی په دربار کې درخواست وکړ الله زما د اولاد به یو شان ولې نه پیدا کړم؟ څه دې ښکلي پیدا کړي نو څه دې بدرنګ پیدا کړي دي، څه دې مالدار پیدا کړي نو څه دې غریب پیدا کړي دي، نو څه دې په اندامونو روغ پیدا کړي نو څه دې معذوره پیدا کړي. د الله دا دې ټول یو شان ولې نه پیدا کول؟ الله تبارک وتعالی ورته وفرمایل ای آدم دا ځکه مې بدل بدل پیدا کړي دي چې دا انسان زما شکر ادا کړي، زما شکر ادا کړي. الله ستاسو څنګه شکر ادا کړي؟ مالدار خو په خپل مالدارۍ شکر ادا کړي، ښکلی خو په خپل حسن شکر ادا کړي، نو دا رنګ صحتمند به په خپل روغ جوړ صحت شکر ادا کړي. نو دا بدرنګه دا غریب دا معذور به څنګه شکر ادا کوي؟ الله دوی به څنګه شکر ادا کوي؟ الله تبارک وتعالی ورته وفرمایل ای آدم چې کله دا بدرنګ انسان وګوري د روغ انسان ته د ښکلي انسان ته نو دی خو به خفه شي، خو چې وګوري چې په اندامونو باندې روغ دی که نه او بل طرف ته دی معذوره انسان وګوري نو دی به وایي الله خیر دی که د رنګه بدرنګ یم خو په اندامونو خو روغ یم که نه، الله خیر دی که د رنګ نه بدرنګ یم خو په اندامونو باندې روغ یم، په دې باندې ستا لاک لاک شکر دی. دی به شکر ادا کړي چې کله دی معذوره انسان ته وګوري. غریب انسان چې مالدار ته وګوري خفه به شي، خو چې دا غریب وګوري چې په اندامونو باندې روغ یم او دا بل په اندامونو باندې معذوره دی نو دی به خیر دی که غریب یم خو چې په لاس خپو باندې روغ یم، دی به بیا هم د الله شکر ادا کړي. الله ټیک شو، غریب خو چې معذورو ته وګوري په دې خپله غریبۍ به شکر ادا کوي، دا بدرنګه چې د خپلې بدرنګۍ ته وګوري نو په دې خپل بدرنګۍ به شکر ادا کړي. الله دا معذوره به څنګه شکر ادا کوي چې لاس یې نشته، خپې نشته، سترګې نشته، دی به د څه شي شکر ادا کوي؟ الله تبارک وتعالی ورته وفرمایل ای آدمه چې دا معذوره انسان وګوري چې په لحظو باندې معذور یم، په خپو باندې معذور یم، په خپل خدمت کې بل چاته محتاج یم، دی به ډېر خفه شي. خو چې وګوري چې خیر دی کو ارڅه دي ارڅه دي خو مسلمان یم، الله راته ایمان نصیب کړی، اسلام نصیب کړی، نو بیا به هم دی وایي چې شکر الحمدلله الله خیر دی کو په دنیا کې معذور یم خو په آخرت کې خو به راله نعمتونه راکوي که نه چې مسلمان یم. نو ما درته په ټولو نعمتونو کې لوی نعمت چې دغه دین اسلام دی، دا په اندامونو چې معذوره دی، په خپل خدمت کې بل ته محتاج دی، خو چې مسلمان دی دغه سور سپین هغې مالداره کافر ته چې وګوري دی په خپله معذورۍ باندې شکر وباسي. الله شکر دی، شکر دی چې ارڅه یم خو مسلمان یم چې د دغې کافر غونته کې نه یم. نو د الله په نعمتونو کې لوی نعمت څه شی دی؟ اسلام دی. الحمدلله الله هغه موږ ته رانصیب کړی.